अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इज़्ज़तमंदो यो नौजवान हमीदुल्लाह د په ټیک ټاک کې د ځان مشهورولو دپاره په سر باندې تمانچه ایږدي او بیا ځان ډیر بې دردۍ سره قتل کوي. آخر ولې او مور پلار یې ډیر زیات فریاد کوي. که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که ویډیو هم خوښ شوه زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. د نور معلوماتو دپاره به ویډیو تاسو ته ډیره په اسانتیا سره راځي. عزتمندو یو حمیدالله نوجوان هغه په ټیک ټاک کې د ځان مشهورولو دپاره په سر باندې تمانچه کېښوده او هغه چې څنګه فتریله ګوتې یوړې هغه ډز وکړ. په هغه تمانچه کې ګولۍ وه او دا په سر باندې ولګېدو او د دې دنیا نه لاړو. اوس د هغه مور پلار هغه پسې ډیر زیات فریاد کوي. پلار یې وایي چې زه د زوی پسې ډیر زیات خفه یم. زما د زوی له چا تمانچه ورکړه چې د په سر باندې کېښوده او د ځان شهید کړه. پلار یې وایي چې زما زوی خو به بار ته هم نه وته او هغه به چا سره ګرځېده هم نه. دا خو صحیح هلک و. ده له دا تمانچه چا ورکړه چې د په سر باندې کېښوده او د ځان ویشته. پلار یې اوس دا فریاد کوي چې ده له دا تمانچه چا ورکړه. مور یې هم ډیره زیاته خفه ده. د ده کورواله هم ورپسې ډیر زیات خفه دي او هغوی ټول وایي چې ده له دا تمانچه چا ورکړې ده چې د ځان قتل کو. هغه ټیک ټاک سازولو او د ځان مشهورولو دپاره په سر باندې تمانچه کېښوده چې ډز یې وکړو نو د هغه سر پرې ولګېدو او هغه لاړو مړ شو. چې څومره کلیواله دي ټول په چغو شول چې حمیدالله لاړو حمیدالله لاړو. د هغه کور ته خبر ورسېدو نو پلار باندې یې څه چلو شو مور باندې یې هم څه چلو شو. په کور کې ټوله غویمه سازه شوله. حمیدالله چا ویشتو حمیدالله چا ویشتو خو حمیدالله چا هم نه دی ایشتی. هغه ځان په خپله باندې ایشتی دی. هغه د ټیک ټاک مشهورولو دپاره په سر باندې تمانچه کېښوده او خپل یې ځان ویشتو. هغه هیچا هم نه دی ایشتی. هغه ځان په خپله باندې ایشتی دی. مور پلار او کورواله ډیر زیات فریاد کوي. که ویډیو هم خوښه شوي زمونږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بره ټلۍ نشان ووهئ. نورې ویډیوګانې به تاسو ته ډیرې په اسانتیا سره راځي. والسلام.